سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې سمبال اوسېږئ. نن د اختر درېیمه ورځ ده او موږ راغلي وو باغ احمد شهید ته. دلته ګورو چې موږ سره دغه مینهوال چې دغه باغ ته راغلي دي، نو دغه اختر څنګه تېرېږي دوی باندې. دې نه یو زما خپل دوست ملګری او هم زما وراره زاهد نواز درته نه دی چې هغې سره غواړم دغه اختر په اړه چې هغې دغه ورځ څنګه تېرېږي خبرې کوو. راځه دی چکر ته راغلي دي او دغه اختر تاسو څنګه کوئ؟ تاسو څنګه لمانځئ؟ مننه ژوندی اوسئ چې ما نه پوښتنه وکړله. تېز دی الله هم خوشحاله ده چې ما نه پوښتنه وکړله. اختر خو ډېر په خیر او په خوشحالۍ تېرېږي. داسې یو مشهور پارک ده چې په نوم د امیر شهید او ډېر زیات خلک ورته راځي او ډېر زیات خلک د دې پارک مینهوال دي او بس ښه تېرېږي په خیر او خوشحالۍ تېرېږي، په امن تېرېږي. موږ ډېر راځي وطن خیر ماشاءالله ډېر په ملت کې خپل ژوند پکې تېروو. موږ ډېر زیات د دې پارک نه خوشحاله یو، د دې ولس نه د عام ملت نه ډېر زیات خوشحاله یو. موږ ډېر سره په ګډه خپل اختر لمانځو. او ته خپله شخصا خپله دغه امنیت څنګه بولي؟ امنیت ښه دی؟ اوس په حال لپاره خو ښه ده، موږ یې بولو چې ښه ده. امنیت خو اوس هر څه موږ خوشحاله یو پکې او امنیت هم ښه ده. وضعیت هم خراب او حالات خراب او څوک پارکونو ته د ډار د وجې نشي تللی، وایي چې بمونه الوځي بل 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 سل مشکلات به وو. اوس موږ ډاډمن حالاتو باندې راغلو، ډاډمن زړه باندې راغلي او خپل هېواد کې په خپل احمد شهید باغ کې د چکر او خپل اختر لمانځو. دا وخت کامران واچول د ګل مینهوال ډېر زیات بس ما خدای وکړي چې دغه اختر تاسو هم د خوښۍ او د خوشحالۍ اختر وګرځېږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.